الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الزخرف أول آيتونه کې د قرآن إعجاز او به دغه بیان د دې د قرآن الله دې شي کتاب دې منګي تشریح کوو کوم خلک نه مني نو د چا نه منو د وجه نه مونږ دا نشو بندولې دا به مش جاری او به نه د عذاب نه یره او رسول الله صلی الله علیه وسلم له تسلی حاصل بده شي ای پیغمبره سره مخې څومره رسولان انبیا راغلي دغه ټول پر استهزاء ټوکی شي دي تا پر ون کیږي او سره به نه خرابای او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه درش فتوی ولګیدي څومره خطرناک فتوا پیدا ولګیدا چې نعوذ بالله من ذلک عائشه وې زنا کړه دوته عائشه سره دښمنی نه وسره د پیغمبر دعوت بلاک او شو د زنانه د سیده همخې دینه ذهن سازي ورته کولانو د عائشه له د ټولو خبر له متوجي شي دا براسي دا حامین دریف مقصد الله په دی والکتاب المبین قسم دې پر قرآن شو کتابانه چې مضمون ښکارا دی کتابه کې معنا د جمع کتاب له کتاب په دی وجه باندې ویل کېږي لوح محفوظ کې جمع ملائکه سره جمع رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جمع قراء سره مضامین اوچت المبین لازمی ښکارا یا متعلق ښکارا کوونکې حق باطل الله مسترغب دی قرآن له ان جعلناه یقینا من دا قرآن ګرځولې دی قرآن عربی مضمون ښکارا لعلکم در فارتا قلون چې دا تاسو داخل نه کارواله عربی واضح المراد معنا لغوی ده څوک د اعتراض نشي کولای چې قرآن عربي دی موږ عجمي څه کوو نه الله مطلب په دې عرب عجم ټول په پوي اوس قرآن عظمت وګوره دا الله دې وروړي کې کتاب نه دی بل ما سره دی دا الله اکبر دې وجنه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسانان قرآن لګینی د الله رحمت ورته متوجي د الله د خوانه سکینه او الله د ایو ملګری الله د ملائکه جماعت کې دی اوس بل الله مونږ ته یادای او بل طرف حدیث کې دا راځي چې سره د قرآن درس کې بند شي بل طرف مؤمنان څومره عمل کوي په هغه ټول کې د برخه ده و انه یقینا دا قرآن شریف ام الكتاب په اصل کتاب کې لدینا زمو سره الله خامخ او شد حکیم د حکمتونو والا د خره د قرآن مقابله کوي الله تاسو مقابله کوي نو خصوص د وجه دین نشو باندې کوي نو افنادر به کې معنا دا ډول و اي مون باړوان کوم ذکر اساسونه یاداش صف حنفاړولو دا مفهوم متقی من غیر لفظه ان کنتم دلته کې لام پټ دی لئن کنتم قوم مسرفین زګه تاسو زیاته کړه ما قرآن نه بیانو نه کڅو قرآن لکینی کنه کینی کڅو وخت دی کنه د زموږ مسؤلیت دار چې موږ ادا کوو ابراهيم عليه السلام نو ویلي چې ته اعلان د حج وکړه خلکو له الله یو څوک به ووري وزما رسول دي روس شاید کې وس رسول الله له تسلی ورګي وکم ارسلنا ډېر کړه الله یې غره د موږ نبی فل اول بخانو کې او چې ورغله به قوم شي کړي وما ياتيهم الله ان راشد ولړای چې رسول الله کانو به یساجون دوی کړي دی پرټو کې کله دوی د شي وایي چې ګوره زموږ مخابره مشکل له سکوکی په خوا قومونه چې الله برباد کړي واغ وفا او موږ سره طاقت دی الله د عادل می شفا کړه تاسو لا صحیح مقصد دې کې قیامت اثبات هم دی چې په عادل سمجنو باندې طاقت شته نو زموږ دا وړه ډوکی به ولې نشي را جوړول رب العالمین حدیث کې راځي کذره انسان چې کله مړ شي نو ارڅ ختم شي مگر عجب الذنب د ملا تیر په اخر کې وړي باندې اډوکی اوس تب دا خبره ثابته کړې وې درجه لکه میموري کارت چې انسان د خپل ټول معلومات په شي کې موبایل کې د قشن کمپیوټر کې ساتي اغه دنیا کې د الله ساتي دا شی دی نو درسته لګا زارا نو الله یې اده مې برباد کړو فاهلكنا الله تبارک کړه شد منهم شغد دینه فنولو کې او مزاتیر شوی د تاریخ د بوخانو چې موږ سره مقابله کړې د الله موږ به څنګه کړې دي عقلی دلائل ولئن سالتم کرے خلقنا ته پوښتنه چې من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی اسمان نظم کنو دی خامخوي الله پیدا کړی دوی لره العزیز زور او پویا بل الذي اغى الله جعل لكم الارض مهدن شجر زوري سازو پار د ازمک آرام مهد معنا آرام زنګو معنا باندې کوي دې وجنه ماشوم چې پیدا شي اول د آرام زید مور غېګ ده او وجعل لكم بغرزوري سازو پار فی عبد کلار لعلکم تحتدون دې پار چې مقصد ته ورسیږي وګوره کنه د کابل نه جلال آباد پورې څومره لاړ ده دې جن تر شمال پورې څومره لاړ ده دې جن تر قندهار پورې او ای تحتدون دوه معنا غل دي یو دا چې دا کوم مقصد په شتره وته چې غزې دې التجی او دویم دا الله ولې هدایت پیدا کوي غرونه دي شیونه دي دا پیدا کړی دي په دې کې لارې دي بل والذي يغى الله نزل شغر اور ولید من السماء دبرمانو بقدر په اندازه او به موږ تاسو کړي به پرې باندې بلدتن یو خار وچ
دې لوري شي التفات التعبير عن المعنى بطريقه من طرق الثلاثه بعد تعبير عنه بطريقه اخرى چین کو د غائب نه متکلم لا انشرنا جمع شغویر شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي متشابهات دي قرطبي لګي په اعتبار د ملائکه جار الله سم شری او عزت دي نو کذالک دا نتیجه ده تخرجون وچ دانی شنتی غن را بار شو نو چړو کی والله برابر کی بل اول الذي الله خلق الازواج كلها ټول جوړې پیدا کړې دي او جعل لكم به ګرځولي تاسو لپاره من الفلك دي کشته نه شر په ما هغه تر کوم چې تاسو په سوار شي کشته ده اوس ادب سدي رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تشریح ذکر کړل چې سړی چې کله گاډي راخیږي اول چې د دسګیر نشي دی گاډي نو بسم الله چې پاس شټ لږی الله اکبر چې کله کینې سو الحمدلله او چې کله بیا دعا وغواړي سبحان الله چې اخر کې بلک تبسم وکي عبد الله بن مسعود دا کار وکړ ملګرو له تاسو مانه پښتنه ورکړه دا وایي یا هکذا رايت رسول الله ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید الله دې بندله خادي ازما سما جس بندله چې دې حال کې مال محتاج دی دیو جنا چې تاسو سوار شاله ظهوریا لوي دې بشاګان او ثم تذكروا بیات کې نعمت ربکم د شاسو درب دې څه مطلب سنت طریقه لیکن زموږ مرګري په دې نه پیږي چې ګاډي راخیږي به څنګه وخیږي اذا پاتیم چې برابر شواله په دمانه ګور د استواء په سره کې الله را برابر او واستوت على الجودي نو استوى على العرش الله په عرش برابر دي څنګه برابر کمای له بشالي وتقول به ابو سبحان الذي فاكدا الله لرشدا به کړه اسمنګ د پاره دا او نه مونږ شرط منقات مونږ ډیر عاجز خلک ګور دا کتابه کې بل اول و ان الى ربنا يقين مونږ د خپل رب له منقلبون ګرځیدون کیو شیخ عبد السلام دلته نقطه ذکر کړی دا د نقطه حاصل ده وته خو نه ډیر قیمتي گاډي کې کېنه سي ټوډي کې کېنه سي لنکروزر کې کېنه سي بلکې کېنه سي د ورمای گاډي کې نو و ان الى ربنا لمنقلبون یو ورځ به یو بل سورلم یادای چې غیر ویل شي کټ د جنازې لکه څنګه چې نن دغه سور شوي او خپل مقصد روان چیرته شي سبب د شي گاډي کې کېنه چې هغه به سرور ډریوران لري یو طرف بل طرف په دې کې بل قبرستان له رواني اوس غوسه شو الله وجعلوا له داخل غرزوي د الله رب بارے غرزولي دي من عبادت دغه بندگانو کې شي یقینا انسان لکفورن الله وینا شکر دې مبین کارا ورسېد کې بل الله ډېر عجیب خلک حاصل ده ځان له زامن غواړي مال بچي ملائک د الله لوري دي وسم وی کنه فرشتہ هلول پښتنه ته وګه سنمي وي چې دا فرشتہ ده دا رد قرباني کوي کته رسوګي چې لور دي شوی ده نو مخ ته تک تورشي له غصې د وجنه خدای جاهلانو عادتونه و لیکن به هم بعض انسان چې طبعا په دې بچي سخت خوشالي په نسبت سره جلې لکه تور ته چې لور دی وشي او هو دا به دا ګمان کوي لکه نه چې هغه بټ کې ورځيږي دا ته څه خبره کوي خو پښتنه ته وګه دا مور دې څوک دام خزله دا خور څوک دام خزله دا نه څوک دام خزوا نو خپل الله دې شي غوسي او ماره فارغه برابرای او به والله پیرت کې تل څه پته لګي چې دا خزله دې وجنه دا نه متشکی په نارینه تو نه بسنانا امین تخذ الا نوری می ماده سن شي پیدا کوي مناتن لورین او تاسو نام درکړي بل منیم په زمانو و اذا بشر کڅو چره لور دي شوی عربو کې عادت د اوسه بخبه کېدل قیس ابن عاصم په نامه صحابي او رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکي سبحان الله نبی کریم علیه السلام مسجد نبوي کې ناس ستر ویلو کې لاړ وی ویل یا رسول الله کور لرم ډیره مدورسه په سفر باندې لاړ یو مینانا کچنه کې به کور کې ګرځي راګرځي جلې ده امام به خزنه پښتنه وکړه دا څنګه د ودا دی لور ده بما جامع ورواغ نه جامع ورواغ سه کولنګ وغیرہ مقصود د شربې بوتله کنده مرتبهسته په دې کې چې کله ورسم لا ولنو هغه خندا وسم د غیز ما پر دماغ کې ځکه د لور پلار سره ډیره مینه کوي هغه د شګمان کو چې دا ما سره مینه کوي چې اخرتي کې مرتبه سر باندې راکې خو او اسم به دفن کړه هغه چې مې وسم دماغ کې ما والله معاف کی کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره وژړل صحابه غصه شو د ملګری د الله نبی له دعو پرې دی چې دا خبره کړې چې عمر رضی الله عنه دی نو د عمر رضی الله عنه مشهور چې حفصه او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي و دینه مراد قیس ابن عاصم دی هغه چې وسم یزما راځلې په دې ذهن کې پرتی دي و اذا پاغه ټیم چې زیره ور کړی شاهد امید دې لړ به ما پاس چې دې بیان للرحمن مهربان الله در مسنه مثال کې نو ګرځي مخ داغه تکتور وو کزم دغم نډه کې بل دا کله چې دا دې دوه خبره مزاج کې ډېری پرتی دي یو الله وی غاڼه خوخه غني چې دا سره زره مې وې دا او دویم چې کله باس کین غیر مبین جګړه نشي کولای یعنی خپل وضاحت نشي کولای دی وجه رسول نور کې وی کنه والخامسه او والخامسه خزه چې خبره کې نشي کوي کمه کوي کمزوري په خلاف د سړي د غوښه برابرې
نو الله وي هغه څوک چې هغه په دې غاڼو باندې خوشاليږي او هغه څوک چې هغه باس نشي کولای دا مال منسوب کړي چې څومره قوي ذات او من هغه څوک چې هغه پیدا کړی شوی د الله په دې غاڼه کې او هو دا چې د الله په دې باس کې غیر مبین کارکونکي د خپل مقصد لا خو شیخ به ویلي وې د خېری دماغ د سړی نشپک چټاکي کوم د خوکړه ته زیاته کوي دا به اصول دي او دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په اعتبار د عقل ډیر ناقص ته ایسته خيار سړی چپکی غور سړی هغه د شي مقدمه کړي چې دا هغه رښتیا د شي ګمان وکي او هغه چپکی به د الله اصول دي دې کسي دریم چې کړي وکول لا شي ډیر نه شکر ده اکرام وکا اعزاز وکا دا خو چې معمولی ورس کمه چاته په راغی یره به دې کول موږ راغلی په غم د شي خبر سم لیدلی نو الله دا صفات ذکر کوي وجعل الملائکه ذکر ملائکه الذين عصوهم عباد الرحمن شاهد الله بندگان دي نه سنجنه کوي الله اوس پیرت کوي اشهد ایدو حاضر دي خلقهم دي جوړ کلا ستکتب وزر دي شوبره کې شهید دا بیان ودنه په پوښ وګړي شي ورشاد کوي الله اوس بلت کوي اسی اٹکلې نه راخره دلیل لري وقالو دی وای او بل دوی په مشته دوی موږ شرک او الله په خوښ دي نعوذ بالله من ذلک نو لکه چې الله په خوښ دي به انبیا ولې علیږي ولو قالوا دی وی لو شاء الرحمن وکشر خو کوي د مهربان الله موږ به بندګي نه وکړي دوی نو مالهم نشه دوی رب ذلک په دې باندې من علم شر دلیل انهم ندی دوی مگر الا يخرسون اٹکل سم اسمانه ویل دي او زما مور ویل دي واجب شي ویل دي چې بلاره سره په دیوال سو حرکت به وکي او التب اور بل او التب داو نو الله اوس به پیرت کوي اما اتینهم ايمن ورکړي دوی له کتاب من قبل دینه مخه فهم دوی چې به پای باندې پنځ لګون کړي او دوی دلیل شته دې وجنه قران دا وی د پلار ریکب شي سو ګرځي قیامت کې ول فرعون په صف کې وروچت کی بل قالو بلکې دوی ویلې دي شي نه وجدنا یقینا موږ د کړي دا با انا فل فلاران علی امتن په دې طریقه او موږ شو دې په قدم باندې مهتدون روان کړي شوی وروچت کې قاعده وره کله د حق مقابله کړي دا چا کړي دا مالدار ځکه هغه د عمل باندې د شي ګمان کوي چې هو ما سره جهان دی هغه مال شری حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په روانو په یوه ځای کې شری بچي مردار پروت پیغمبر دا په څوک دومره روپې ولی یا رسول الله مفتي منلو یا ولی دا بخپل هر بار اسپک د بارو ورزول وي قسم په الله چې دنیا پتا په الله باندې دینم ډیر اسپک کړو چې سړی مالدار دی داغه د کور مخله غټ ډیرام پروت دی او چې سړی غریب دی داغه د کور مخله سفید نو کم یو غره دی دا خو څه کمال نه دی چې انسان په مالداري باندې خپل ژوند د خلکو سره بلا کی وکذالک دارنګ ما ارسلنا الله یوم لګل من ملکن من قبل کسان اولانی فی قريه بکری کی من نذیر يرور کون کې الا قال مترفهم مگر دې بدمست ویل دي چې ان وجدنا من دکړي بلاران په دې طریقه و ان من چې دې په قدمونو باندې مقتدون اقتدا کړد شو دی روان ملک صاحب را منډه کې ویجی دا ولا مولا صاحب ولې دی ورېدلی او مولا صاحب دا مولا صاحب هغه نو قال هغه ورته ویل اولو جئتکم اگر کما تاسو راته کړه به هدا په کار دلیل ما دا سن چې تاسو مونږ دګړي بلې پلاران نو قالو دی به ویل شي ان بما ورسلتم یقینا من پاس چې تاسو پر لګل شي کافرالو نه منو دسر نو څه چلو شو تخفیف فانتقمنا منهم الله بدلمه ته واخ سو فنزر ګوره کیف کار عاقبت المکذبین څنګه جاد هغه چې تکذیب کړي دي ورسره کې اوس پلار ډیر منی نه کاوه او چې د ابراهیم علیه السلام پلار څنګه باش وسره وکي پلار کې دین برابر په دواړو سره کې برابر نه خپل کار وکړي ان دنیوي کرام به کو خرچه به کو احترام به کو عزت به کو ډوډۍ به ورکو خو نو خود شنو شو لکه صادر رسول الله له مور ویلي وی په محمد کفر وک علیه الصلاه والسلام کې انځ ډوډۍ نه خورم به مور چې سل ارواح دې په بدن کې وځي نه وځي دا کار نشم کولای نو ګور ابراهيم عليه السلام په اقتدا وکي هغه پلار څنګه مقابله وکړه وایس قال ابراهيم فاطم شي ابراهيم عليه السلام ویل پلار او قوم لئنني یقینا ذ شیم به زارم دا سنجتا سو بندګي کوي ټولنا الا استثناء منقطع الا الذي شواذ غلل بيدا کړي فانه یقینا ناغه شهدين زر د شمو مقصد تر شي وسوي د توحید کلمه ابراهيم میراث دي الله اکبر وجعلها وغر ايدي وجنا يعقوب عليه السلام باندې د مصیبتونه الله ولې راوسي یوسف دې زلوي کار ورکی او بنی یمین ورکی هغه بارکی دینی تکالیف مرنه وراغلی نو بدني رااله او ابراهيم عليه السلام ټول عمر په مقابله کې ولاړ دي ټول عمر ورله ودانګل او بادشاہ مخله ودرو د غرغون دي یعنی ابو الانبیاء دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کړه آدم علیه السلام ولود په دې کیفیت مشار شنو قبلین او جبريل دهه الکلبی په شکل او ابراهيم علیه السلام ساس د ملګری باندې وزار یاد کې ابراهيم علیه السلام په موږ ته سلام را لګلې وی جنت داش ده تاسو په دې کې ونی وکړئ سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله والله اکبر وجعلها الله دا وګرځول یو کلمه باقی داغه نورستا عقب اسه کې معنا داغه بقایا ورسه خلق لعلهم دې لپاره ارجون چې داخله الله له واپس شي په توحید باندې نورس الله سوداغه بیان استدراج ځکه کافر نه راګرم پرې چې سم بد مست شي بیان چې رانه سم کنه یو د میرانه سم ابن قیم لیکي دغه ښکار دانه
یو سړی په ځای کې لوم اچول لګر چا پرته دانه چول رامنځ دې کې رامنځ دې کې ټک گیری کې به ولما جاء الله شکل بلکې ما مزي ورکړه هؤلاء دې خلق لوابهم دې پلاران لره حتا جاءهم تر دې چې دې حق راغی او رسول مبین کارا ولما جاءهم شکل دې حق راغی نو قالو دې ویل ازا شهرون دا دروغ دې مونږ پرې باندې انکار کوو و چې بل اعتراض وکړو یې ډېر عجیب خلک محمد الله نبی دې او عليه السلام په مکه کې ابو جهل اجي شیب دې او مسعود اجي شیب دې نعیم دې طائف او مکه کې دا غټ دي ولی به دوی پیغمبر د نبوت داونه راځي چې تاسو دې یتیم لور کړه الله رب عزت ویل دا خو ما خو خرزمت تقسیم څنګه تاسو ته وایي ځکه دوی ابو جهل ډېر غټ سړیو وقالوا ذي ویل لولا نزل عليه ولولا نزل هذا القران ولنشن نزل هذا القران على رجل في سړي باندې من القريتين دې دوه کول نشي طائف ما کړ عظیم لوی الله برت کی او هم ايدو تقسیم کې د رحمت دربا ستا نحن من تقسیم کړي بینهم د دې پر ما بین کې دا شون فل حیات دنیا په ژوند دنیا کې او رفعنا من پور د کړي بازو دې فوق باز د پاسه د بازو معيشتهم اسم ویلي په خو مر حسد کو خلق سره درې بچي ول ورکړه د لګاړي الله مو دا شون دې تقسیم کړي دي سمانا څوک مالدار څوک غریب چاله بچي چاله صحت د نشکی د شر ستاله درکو ليتخذ دیر پار چونی شي باز دې دا باز نور سخرین دوه مالګان خادمان مالداران مال سره د کار نشي کوي غریبانان بیچارهګان اوغه چتل شو دا کختیږي یو شی وټ دې سره پیسې نشته دوی برشخند وایي او رحمت ربک رحمت درب څخه خیرون غره دې ما یجمعون دا اسنه شي جمع کړي دو بل ځکه سوی قل بفضل الله وبرحمته وبذلك هو خير یو طرف الله یو مال دی ډیګری دا وزارتونه دي منصبونه دي دنیا دا بل طرف قران دی رحمت مراد قران دی الله دا قران شي دی خیر مما یجمعون په د دنیا کې خلک څومره شنو را جمع کوي د ټول نه دا غره دی ورسې کې جرأت په باز خلکو یره ودا ټول خلک بس مسلمانان ان شاء الله به مقابله څنګه کیږي ولذلك خلقهم چې اسلام زموږ د کفر د یو بل په غیګه ورغلي دي ولولا ولنا ان يكون الناس شذا خلق بشي امه واحده یو امت څه مطلب دایت حاصل دار دي اوس ګوري ډېر خلک دي چې موږ ګوري غریبانان الله دې الله بندګانو کدا یره نه وي چې دا غریبانان به کافر شي د کافرانو دروازې اشداري پرشونه چتونه بنچونه کاسي دا به ټول د سرو زرو جوړول دا دنیا چې دا چې دا سوچ دې بسنه کوي خو به دا کمزوري خلک ټول ایسه فاغه طرف ودرګي دا تقسیم میکړي دي نو تشهید په دنیا ولولا کدا نه وي اي يكون الناس چې دا خلک بشي امه واحده یو ګروپ لجالنا من بغیر زولې ویلې من دا غشار پاره چې انکار کړي به الرحمن دې مهربان الله نه دې کوروند پر الله وشتونه منفجتين د شپن او د قشان پوړې علي اج بای باندې بده ورخيږي ولې بو ته دې کوروند پر باب دروازې او د قشان تختونه علي اج بای باندې تکي وي وزخرفا او نور سره وان كل ذلك ان فيك ولما كده بمانا د الا وان كل ذلك دا ټول دي مگر دا سامان د ژوند دنیا وي دي متا هغه مردار لوي شي په وخت ضرورت کې سړي خوري او سړي په د شکر روان نه وټل شي نه کورونه ګوري ولته شپه خر خنجر مردار دي اوس کوینه خوري څه بږي دغه نه کپره غوس کې وي خوري الله اکبر الله د دنیا مثال دې لکه هغه مرداره یا متا ویل شي اشوړې چې د زنانه دوی کې مینځي قسم شوړای کړه چې بای باندې هغه مینځي اسمعي وي زاره بل لاړ یو زنانه امدا شي مینځو شپې متا او تختول لول شي متا او تختول الله دنیا تشبيه ورکړي دا شوړې د مردار سره والآخرت اخرت عند رب استاد رب نسبه المتقين متقين لدی ورسې کې اوس بل قاعده باور الله دې ما اصول داري چې د قران او حديث نه لږ پډاډه شي کنه ابلیس ته د شي ناس لکه پښو شي مګر لکه نه ناس ټک کینچي اخري ظاهري کی بدعتي کی و ما یا چوچا چهره زګان ذکر الرحمن دې یاداش مهربان الله نه مونږ په واسطه ګل در پر شیطان فوله قریندار بار کراول ملګری و انهم یقینا دوی چې دغه بنديان سبیل دلاره توحید نه ګمان کوي انه محتدون د سم لار والادي بدعتيان الله کوي بدعت لیکن د څه ګمان کوي چې موږ ولا سم لار والای دې وجه د سورې کهف کې ویل دي کنه ويحسبون انهم يحسنون صنعا د چې راځي اذن مراد هغه خلق دي چې قران ولې اجرت فی علی حتی اذا جاءنا تر دې چې موږ راشنو قال به څه وي کاش کې دې ابلیس خبره نه ومنله یا لای تبین کاش ما بین زما او سما بین کې لري واره د مشرق او مغرب په بئسل قرین تر ډیر بد ملګری په بئسل قرین انت نو وسو ټول به جهنم لو ورزو نو جواب د سوال د جهنم لچ د ابلیس ورو ورځي دوه باندې تخفیف راشي د کیسه تخفیف دی ولن ينفعكم هرگز بتاسو نه فدر نه کې اليوم نورس ای زدی وجن چې ظلم کړی دا انکم تاسو پر عذاب کې شریکا افانت جواب د سوال داخله قران لیکن ولی نه مانی
الله دا کانه وړاندې دي افانت ته چې دا ورول کې دي کانه لړاو تهدیه خودل کې دي وړاندې او من واڅو چې په دلال مبین په کار گمراهي کې اوس پیغمبر له واجب تسلی ورکړي چې زه د خلکو عذاب ورکوم ته به وګوري کته ونه ګوره واقع دنیا راشي به ال عذاب ورکوم دې ضروري ده چې موږ تاسو په دې شون کې لباس خلکو له سزا ورکړي بعض خلکو یا الله په پلانونو تخته واړه دا الله اصول ندي فاما کشرت الله موږ بوتلو کو به پتا مانه فإن يقينا من چې منهم الذين منتقمون انتقام اخذن کیو او یا بو خو تعالی الذي غضب چې موږ وعده کړی د دوی سره فإن عليهم يقينا موږ په دې باندې مقتدرون طاقت والا ته یو کار کوي الله وي چې مخالفینو سره مخالفت شروع کی با قران نو غیګه ورکا دا بنه پرې دی نور موږ لپاره داخله فاستمسك الله پنځه ورګو بالذي په کتاب چې دا وایي کې دي چې انک یقینا ته بني غلار وانه دا قران لذکر یاداش لك تعالی پر او شرافت او ستا قوم لا عرب یا قریش وسوف تسالون زر د استاذ نو ته پوښتنه وکړئ ان شاء الله دې قران بارکی تسالون عن القران د دین احمد بارک الله دې پوښتنه کو ما قران در لګره څومره وخت ورکی ورسېد کې وسبل رد بشف العباده او وصل ته پوښتنه کومه چې دار سره نشریګری من قبل ستان وړاندې زموږ استاذ سوال نو پیغمبر خو هغه ته پوښتنه کولای پیغمبر خو سره راغلی دو جوابونه دي واسال من دا غوی د امتون دویم دا خبره معراج کړه اجعلنا منګر زولي من دون الرحمن سوال مهربان الله نه خدای یو بدون چې بندګي کې دي شي اوس تسلی د شکل کو درګه لکه موسی چې ولاړ دي څومره کلا ولاړ دي الله اکبر او به فرعون به عزت وي دا سپک سړی دی فرعون به لاس کې بنگړې چولې د شي خوځول موسی لا بنگړې لري نه او څه دا بنگړې لرم ورسره صورت کې به الله وشینا کریم د ډېر عزتمن دی دا سپک نه دی موسی عليه السلام ولقد ارسلنا يقينا لغير موسى بآياتنا بخار درلو فرعون دا گروپ لا فقال وی اني رسول رب العالمين زاستاذ رب العالمين چې جل اور الاول بتعارف کوي حدیث کې دروازه چا ټک ټکړه پیغمبر ورته مان ته څوک وي زم یره وسه شو انا ټلیفون کې مستاره خبره وکړي څوک ولا ومنه پیژنه او ته اوس موږ شرط پیژنه او ته دشي نو اصول دار اني رسول رب العالمين چې څنګه ور الاول السلام علیکم او دی وجنه دینوم یادول پښتنه باندې په دی وخت کې مینه زیاتی کې د جانب مقابل چې ز پلانې هم ته پلانې خو کچیرته ضرورت نه وو ضرورت به بزن نه ښکارا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولر روانو چاونه پښتنه وکړه من اين لکم زین را لوي من ما هغه ګمانو کې شو ولدا ما کم کړی د رسول الله موږ د معنی نه پیدا یو ابو بکر نه پښتنه وکړه دا شنه سوق دی رجل يهدي السبيل له شړې د مال الله رخي نو بدر کې چې کومه مخامخ کېږي د هجرت دوران کې دوی د شو ګمانو کو چې دا دلال دی لار ورته کوي او ابو بکر وی شمال د اخرت لار کوي نو ارڅه کې خپل ځان نه معرفي کوي دا په هغه ټیم کې ضرورت راغی نو د دوړ مامه کې تطبیق راغی کوشش دا وکړي ځان څومره غلې کی دې وجنه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله په نسبت غوړي انسانان هغه دي چې څوک نه پیژني په جامعه کې کمړ شي څوک جنازې نه راشي او کچیرته یو سړی په لار باندې تیرېدو ډېر جوش خروش کیو چا رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری لږه پیغمبر اسلام ځین سازي کوي دا څنګه سړی دی او ودا خو ډېر نامي سړی دی صحابه ورته دا د سړی د ګلشا جرګو کې خور لور باندې هغه ور کوي دا د سړی د کچاله خبرو کې هغه خلک مانی بل سړی تیر شو ډېر غریب او فقیر ودا څنګه ودا سو غلا کم د سیم پری دی په لار په ډوډۍ مته نه پری دی او چې د خور لور جرګه چاره وکړه ولا کې په ځای دی باندې شوري کې دې مخالفت وکي وی قسم په الله چې دا په الله باندې ډېر ګرځي په نسبت سره هغه بل او زه تاسو له خبر وکم د الله په بندگانو کې د څه بندگان دی ورک دی غوړه بندگان اندار چې څوک په ټولنه کې نه پیژني او په الله باندې قسم وکړي الله نه حاني سي چې سبب باران کې الله راغوي د وجنه باران کوي دې وجنه عبد الله بن مسعود په دلاره روان خلک بسره روي چې ما په شمار روانېږي ځکه دا شهرت د لوی فتنه ده نو وخت د تعارف کې تعارف کوا او چې ضرورت نه مکوا فلما جاءهم شکل راغې دوی لړ بیا آیاتنا راته یو غزمن په نه خونې دا هم ناسا په دوی ټول یې پورې وخاندل موسی عليه السلام چې راغی پیغمبر شلق ټول وخاندل ودا دی ونی وګوره دا قمق او موږ نه کوي دوی لړ من آیاتنا نه کوي الله اکبر من اختها مگر غټې دې مثلا او اخذناهم منغونی وصل دوی په عذاب باندې دې لپاره چې رجوع کې الله لا پسې دې باندې چې دوی باندې شوی موسی عليه جادوګر هغه دوی په شاو وخت دی هغه دومره خطرناک شړې دی موسی عليه السلام وقالو دی ویل چې ساحره یا عالمه او دورنا دعا وکړه موږ لره درب نه دی ما پاس باندې چې تاسو سره لوش کړي دی وسیله ولا ان یقینا موږ شامل اړواله غضبونه پیراله کنه فلما کشفنا شکر موږ لره کې دین عذاب نه ځهم ناس په لې په بندو ګرځیدل ونادى فرعون आवाज ورکه فرعون په قومه د قوم په منځ کې ولاړو دا ولی ولاړو ایمان دې نه لګوشي نو قال یا قوم وی وره زما قوم علی سری نشه زما لپاره حکومت د مصر او هذه الانهار د نهرونه چې روان دي من تحت زما لاندې دا څه معنا انهار کې دوه معناګان دي زه فواید عامه ولیم سرکونه جوړو ما بانکونه جوړو ما بنگلې جوړو ما نهرونه موسی خو دا کار کې الله له بندګی ده درڅ خپل کارونه دي
دویم هاذ الانهار مراد وزیران دي او فرعون دومره سیاسي واغله دغه ورکړه غړول وکړه دا پلانې دکتور دی پلانې تجربه کې منته دي سوالان دي افلا تبصرون دومره نه ګوري وسرا شدومره ظالم دي ام انا خيرون ايز غريم من هذا الذي دا غشانه هو مهين شاړي شپګ دي اول اکاد نجدين د وین چې ما مخکې تقریر وکي یو خو شپګ ته بل تقریر نشي کولی رو پیرازي دا چې دروغ ویلي فلولا القى عليه ولنشي دا ورشه دی په دمانه یو بنگړې د سرو زرو او جاء یا ون راځي د سره ملائک مخترنین پر لبسه نور سید کو وسوي الله دې ظالم دا قوم دوکه کې فاستخف شیخ عبد السلام د آیت په تفسیر کې نقل کړي اکثر پیرانو او مشران خپل قوم برباد کې ایسه ځم مشروان کړ فاستخف دوکه کې خپل قوم نو دې خبرو منله انهم یقینا د قوم فاسقین بيدنا الله وسو قاعده بیانې حاصل دار به دوزه خپکړم بس معذاب پیرا وستو فلما بصار کړه چې دې خپک نومونګه انتقامنا من بدلا واقسم منهم دې نو من غر کړه الله دې یجمعین ټول یو څنګه خپکو حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي چې کله یو سړی د الله د دوست سره جګړه شروع کړي الله یو سره اعلان دي جنگ کو او فجعلناهم بموغز سلفا الله نمونی د عذاب ان سلفا مخکینی او نمونی د ورسنو لپاره سلف کې جنسي معنی ده زیت باندې اطلاق کیږي د مدارک دا باندې کړی د حدیث کې راځي نه مصلف دستا څوک سلف نو سلف مخکې خلکو لري ویل شو سلفي هغه چالو کې شغله منسوبي ورسره کې چې کله ویل ابن مریم او شور شغه په جوړ کې ابن مریم ودا د عیسی څخه یادې موږ لکه چې د عیسی بندگی شو منظمه بندگی وکړي او آیات کې څلور توجیهات دي شیخ ټول په تفسیر کې ذکر کړی دي وقالو دی ویا ولما ارکل ضرب الله شو بیان کړی چې د مریم مثلا په مثال کې نه اذا قومک ساقم دغه وجنه شور کوي وقالو بیا وی ای خدایان زمو غره دي ام هو کاغه دوی نه بیانې تعالی الا جدل جګړه په نه بل هم بلکې د یو قوم د الله جګړه مارو هغه څنګه دی هغه محتاج بندره ان هو ان ده الا عبد المگر بندره موږ نعمت کړې په دمانه او جعلنا به مگر زول مثلا نمونه د پاره د بنی اسرائیل ورسته کې الله قاعده بیان چې په زمانه کې څوک شي هغه پیغمبر تعالی لګي انسانانو شي کې پیرن انسانان کدو یو ملائکه راتله نو بیا الله ملک را لګلو سورہ انعام کې دا جواب د سوال الله کړو ولو نشاء که زمو خو ول جعلنا منکم بگر زول استاسو ملائکه پرېښمه کې نائبان و انه یقینا د عیسی چې دیونه کړه قیامت دا شک په مکه بیا په دې باندې او تبعون اجماع تابعداري وکي انه زمير راځي د قران له عیسی له او هاذا صراط مستقیم دانی غلار دا وسو د قیامت نمبر څو غړي ابلیس متوجه شوی دی دشمن لا و دې نړۍ ته شیطان ابلیس د کی معنا د لړوالي دا انه یقینا د دشمن دی مې کارا نور سید کې عیسی علی السلام چې راغی په دې رد کې ته ورته تزمو معبودین اعوذ بالله من ذلک هغه د الله بندګي کوي ولما جاء شکر راغ عیسی بالبينات بخار دلیل نو قالو ویل قد جئتكم اتا سورت کړه په حکمت باندې د حکمت پنځیش منګان کړي توحید ولی ابین ولدر فارج زبان کوم لكم تاسو رب ازا واسه تختلفون چې اختلاف مګي کړي دي او فتقوا الله د الله نو ویریږي زما خبرو منای تقوا توحید او اطيعون سنت خدڅوک دي و ان الله یقینا الله زما رب دی او تاسو رب دی فعبدوا دا خاص کې بندگی او هاذا صراط مستقیم دانه غلار دا عجیب موسی خلق د الله بندګۍ اشاره بل تاسو چې د الله بشری تک من انصاف دي هاذا صراط مستقیم نه غلار ده خلق ومنلو الله ور باندې استاد کوي وینا منلو ونشو په ځای دی باندې منلو کی انکار راغی فاختلف الاحزاب والله اختلاف کې ګروپونه من بین په خپل ما بین کې هغه څو دي الملل ونهل کې عبد الکریم ذکر کړی دي نستوریا او یعقوبیا او ملکانیا او پلانې چا ودا د الله بچی دی 400 فویل فاستبین للذین عاشروا جزء من کلمه عذاب یوم الیم عذاب دورجن شدرناک هل ينظرون داخله کې انتظار نه کوي لسات مرد قیامت انت یم شدوی لبراش بخت الناس ناصب سمنا قیامت دا منه ډوډۍ بخوري راخوري د نشي کړي ټک مړ وشي قیامت نه مراد د وردا مرګم دی 40 غنټه بزام برابر ساتي یو سړی به بس مجلس کې بلشه ټک را پریوشي یو سړی به مونږ کې را پریوشي یو سړی به سار سرود لناسي را پریوشي الله قیامت ناسا پر اور در باندې دوی بنه پوي کی دې وجه قرآن کې الله تعالی فرمایي ولا تموتن کفلا تموتن الا وانتم مسلمون الله وی صغیر څنګه په ما سره تعلق کی عبد الله ابن عباس بشاړل په پتن لګي چې موږ له عمر څنګه راځي حدیث کې راځي لا یزنی زانی وهو مؤمن زناکار چې زنا کې د ایمان نشي پاتې کېږي څه مطلب نو الته مفسرین سوال استوجاهات کوي څه پته لګي کې دې چې د وخت ته مرګ راشي الله دا دوستانه یومئذین په دې ورځ باندې باجی دې د باجی نور د پاره دشمنان به الا المتقین تقوادار یا عبادی ازما بندگانو یې رحم در باندې نه یو نه بتاسو خفاوي الذين اخرج ایمان راوړې به آیات نظم پایتونه وکانو دي مسلمانین منقادا الله ورته شوی ادخلوا داخل شي جنت انتم تاسو تاسو بیان تحبرون مسیح حاصله کوي
یطاف ګرځولې شاله په دې باندې کاسه د سرو زرو ګلاسونه او فی ابدی کې ما اغز تشتل انفس ځانونه غواړي الانفس یو پای کې شه د الله ملاقات وتلذ دق شان خوان اخلي العيون داسترګي وانتم تاسو بده کې وي خالدون همیشه به بده باندې سوال دی چې ډېر انسانان ځان له خالد نوم کیدي اېدا خالد نوم کې خودل څنګه دی ډېر خجل انسان له خالد نوم کیدي دا جایز کې غیر جایز نه دا غیر کلی دي شیخ امین الله حفظه الله لا سمجل کې چې دا نوم جایز ځکه دا امر نسبی دی لکه خالد ابن ولید وتلك الجنه التي الله اذا اغجنت دې چې میراث تاسو شوی تاسو لا ورستمو میراث جنت کې څنګه د میراث مسله ذکر کړم میراث مفتی دا مفتر کې دویم د ارچا په جنت کې برخه په جهنم کې عجیب دی لوځغه کېده چې کله جنتی جنت تلل شو الله رب عزت اول جهنم له بوجورته د استازه او جهنم خو نیک عمل دي کړي وزو جنت له دانو د جنت نبی له خونداري کړي چلته نو او چې کله جهنمی جهنم له بوجنی به ورته سوی دا جنت استازه خو لیکن توحید پرې خو ګرځه جهنم له دا د ما د جهنم برخه غل راکی او دا غیر جنت برخه مال راکی دا معنا ده لكم شر استاذ فارفي ابدي کې مې وی شه دې مینا ده ان الله خوري منها وجانب مقابل الله غصه شو ان المجرمين يقينا دا مجرمان په عذاب د جهنم کې همیشئ سستی کې هم نه دا ورانو دا غوینه هم فی او دی پای کې نو امید دی جواب د سوال الله تعالی ظلمونه کې جهنم لري بوتل نجی وما ظلمنا وما ظلم نه کړي په دې باندې ولیکن کانوا دوی ظلم کوونکي اخر بسوي ټول براجه مشي دا و بشاړي شو خې لاړي شي ویني لاړي شي حدیث کې راځي د کشته وي دی و خو نړه کې رواني بیر جهنم څوکیدار لبلاړ شي الله لوه چې موږ باندې پیسې راوړي چې ختم مکی زر کال ورسره ورته زیور کېږي ونا د आवाज ورګي یا مالک پیسې دیوږي په موږ باندې سارب قال هغه ورته انکم یقینا تاسو همیشه پاتې کېږئ په جنت کې د زر کال ورسره د شرم په خاطر یا الله ورته وحی نه وکړي لقد جئناكم یقینا موږ تاسو راته کړو بالحق بتوحید لیکن تاسو اکثر د حق لپاره هم بدګنئ کې وي ورسېد کې الله چې خبره کوي دا باطل فرض دي خلک دی چې پلانې عالم موږ مړ کو شهید کو اسلام به ختم شي دا غلط ده څومره چې تاسو زور ورکوي چې اسلام کمزوري شي دومره زور ورکوي اسلام بچيږي لکه موږ تاسو سره وګوره په خاطر خلکو د اسباب چې د درسونه به بند را بند کو رب العالمین یو په لاسو کړو ام ابرم وایده مضبوطواله کې امرن د کار لري مقابله د اسلام ده فإن یقینا موږ مضبوطه الله خپل تایید د اسلام ام يحسبون دې ګمان کې چې موږ نه ورسېدم درې پټه خبره او جرګه دی خبره دا برباد کړه یره موږ پټي جرګي کوم باندې څوک ګوري دې وجنه حدیث کې راځي ابن ماجه کې طبرانی کې دی ان افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت دا به ته معنی چې کوم ځای کې زو ماغه میګوري بلا ولنا سای زمون لديهم د دوی سره کوم لګل کوي وصلی الله پیرت کې د الله بچی نشته ک بچی نو محمد ورته وایي چې اول دغه بندگی کوونکی او آیت کې درې قول دي صلی الله علیه وسلم قل وان كان للرحمن گچه د مهربان الله بچی فانا اول العابدين ما به اول بندگی کړي وي خو نشته کنه یا بندگی کوونکی بل قل ان كان گچه د مهربان الله بچی نو فانا اول العابدين زنه فرض کوم دي عقیدینا سبحان رب السماوات پاکی در رب د اسمانونو زما کله رب د عرش داسنه شو دی بیانې پرې داسې غب شپ کې نوتی فزرهم دې پرې د شنو شلوبو کې حتی د دې مخامخ شي او محمد ورسول دې سره الذي عاش دې سره وعده کې دې شي وهو الذي الله عز دې چې اسمان کې ملا دې زما کې سوال الله خو پاک برابر دلته او فل ارض اله درې جواب لري اسمان کې مې د حکومت دې پسما کې مې د حکومت دې دایو اسمان کې خلک پیژني په اولوہیت باندې الله باندې اعلان بسم کې پیژني او هو الحکیم دا په حکمتونو والا دی په رد شي په تصرف او تبارک الذی دائم دی الله چې هغه حکومت د اسمانونو د زمکه له شي دی ما بین کې و عنده د هغه سره علم د قیامت دی ویله او خاص هغه ورغرزولې شي بنه د شابه کتاب السعی ساتي ور سره ولي مجور شي غیبره کې غواړي کنه غواړي مال برازي رد شفاعت قهر دوی بابا مونږه بچی کنه ولا يملك اختيار للذين اخرجوا دي ترامد شوی شواد الله نه سفارش ته عبارت دی لاحد الا من المان يد شوی ولا يملك اختيار للذين اخرجوا دي ترامد شوی شواد الله نه شفاعت الا من مگر شفاعت دا شهید بالحق چې بیان کړي دا حق دوی له پدلا ولا ان سالتم بدون تفوس وی شا پیدا کړي دا شنو دی وی الله نو فانکم خو ګرځول شي د الله بندگانو وقيله قسم دې اسماء محمد په وینا باندې صلی الله علیه وسلم یا رب ان هؤلاء اذا قوم ایمان لري او بل ځکه سو یا رب ان قومي اتخذوا هذا القران محجورا اوس پیغمبر الله دا ورګي فسفهم خواړه ود دوینا سمانه تقریر کې نمونه مالا بل چوي دې لکه تندې راغونج کبر زړه کې مخشالېګا او وقولوا يا سلام د متارکي فسوف يعلم زړه چې په وشي بخبل انجام بسم الله الرحمن الرحیم حامیم د دې مقصد باندې الله په دې اول کتاب المبین قسم دې په کتاب چې مضمون کار دې نازلناو یقینا موږ دا نازل کړی دی مبارک شپه کې یقینا موږ یې ور کوونکی دا کوم شپه
چا چې شعبان شپه ذکر کړی د پای په څلور روي دی ټول ضعیف دي د قدر شپه دا ګور څو خبره وشوي ان انزلناه فی ليله مبارکه علیک عبارت دی انزلنا موږ نازل کړی دی ځکه ان كنا موږ ورکون کیو دا شپه کې وری وی فیا په دې کې جدا کیږي امر حکیم د حکمتونو والا څه مطلب ای دنیا د عذاب نه پکې راکړه اې بدبخت د سینې چې په دې شپه کې ته الله عذاب لیکي امرن دا امر د من عندنا اسمن د خوانه ان كنا یقینا من یریګون کی علی کتابانی او رحمتن دی او رحمت دې ساده رب د خوانه انه یقینا غچ دی او یو په دې رب السماوات رب د اسمانونو د اسمه کې او ما بینهما کوم شی دی پر ما بین کې ان کوم کو تاسو یقین لري یقین کم علم لوي شي مفسرین لیکي یقین هغه معرفت ته ویل کیږي چې پسړه کې راشي او دغه د وجنه د عمل په طرف تعالی حرکت وکړي چې لا اله نشته حقدار د منګي شوا دا ژوند کولم کوي مړ کول کې احساس رب دې او ساز د پلارانو په خوانو زجر بل هم بلکې دوی بشکل العبون اولوبي کې او فرتقب دنیوي عذاب نه یرا انتظار کوي یوم په اورز باندې سماو چې را بوډي اسمان دود مبین کارا دي کې دوه قول دي یو قول دا چې هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مقابله وکړه الله په قد سالي دا وسله د شي وږي شو چې پورته اسمان لبه کاته دود دا مردار به شي دا به خړلې دا سرمنه به خړلې یا رسول الله وته د الله نو دوه غواړي چې موږ جوړ شو و دا حالات جوړ شي موږ خبره منو الله چې موږ تلل به کفر وکي دویم دا قیامت لنجدي حال راځي الله اکبر ابن عباس فرمایي دوه سره لګي هذا عذاب علیم دی عذاب درناک دی ربنا یا رب زمون لری کزمون عذاب ان مؤمنون من ایمانداریو ان لهم ذکر الله يسمو دوی یاد شي وجاءهم وقد جاءهم یقینا دوی راغلی رسول مبین کارا ثم تولوا بیت مخواړو فقالوا دی ویل دل تعلیم ورکړ شو یو مجنون لیوانه دی محمد لیوانه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ولی ورته لیوانه وي دوه وجنه یو پیغمبر به ار وخلای دو ذکر به ګور شونډه به خوځولې سبحان الله سبحان الله ذکر به دی وشي نو دی یو بل کاته ځکه لیوانه وي ځان سره خبرې کې دا لیوانه دویم رسول الله کی عادت دا چې په باب د دعوت کې استړی کې دی نه شپه ورځ لګیو الله 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 یادو چرچا سره به خبره کوله لکه نوح علیه السلام ندی به مړ وي د دماغ خراب دی خلک پیسې ګټي دی الله دی والله دی الله دی والله کلامو ته اوس په شي وس لګي کته چې حدیث کې راځي د ذاکرین وایي چې موږ ذکر کوو چې تعالی خلک لیونه وي ټیک ده کنه چې تعالی خلک لیونه وي د شنه خلک لیونه معلوم شي رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر کړو وی دا صادق دی و امین دی خو چې کله لا اله الا الله ویل دا لیونه دی ان یقینا من لرکون کې عذاب لقلیلا کما زمانہ انکم یقینا تاسو به راګر چې خپل کفر شرک لا یوم پاور چې موږ بونو صلی الله علیه البته ذل کبرا پالو نیولو یا قیامت یا بدر ان منتقمون من انتقام اخلو وسد موسی تایید الله کوي ولقد فضلنا الله موږ ازمه کړه مخې دینه په قوم د فرعون او راغله دوی له رسول کریم عزت مند کریم ولی ویلي ځکه تیر سورۃ کې فرعون بارکه څه ویل شو ودا سپک سره دی او چې ورغه شي ورته ویلي الله اکبر څومره بادر سره دی موسی السلام ان ادو الیه وسفاره مان د الله بندگان بنی اسرائیل انی لکم یقینا تاسو رسول مؤمن اماندار دغه خبره واوره والله تعالی لوی مکوي الله په الله باندې انی اتیکم تاسو راته کړي دا غنه به کار دلیل او اني دی وخت چې کله د قوي دشمن سره مخامخ شراب لبزان سپاري و اني یقینا ما فنني ولي بخبر رب او استاد رباني اند دې خبره نشي تاسو سمات شي وکي ترجمه درې معنی ګاندي کنزل پتیګو وشتل او مړکولا و ان لم تؤمنوا كتصديقنا کوي زمان نفعت زمان جدا شي فدعا ربنا بدي وخت आवाज وکي خبر رب لرا ان هؤلاء يقينا د قوم د مجرم کوونکی الله ورته تشکیل ورکوي د شپې مسله ولې غوړه دي یو خو دشمن په قبلت کې بل د شپه راټولېږي د اسمه راټولېږي بوز از ما بندگان عبادي ولي وری زکه دلته د موحدین شي او لیلن د شپې انکم یقینا تاسو به خلق کې دي شي دی ولی متبعون دې دا معنا د مجاهد سره بده شي نه چې ما څوک څه کوي نه الله تاسو به خلق سره لاګانې لګولې دي بیدار اوسئ او پرې د درې رحمان الله ولاړ انه یقینا د فوج غر کېدونکې وصلی سوې ارچ پرې خو کم تر کو پرې خو د الله د ډېر من جناتین باغونو پسونه او وچینی او پسونه او مقام نه او زین کریم عزت من دلته زرو فصل ذکر کې شعرا کې دانو ذکر کړي الته خزانی ویلې وو مالداران غریبانان ټول د دبشرا وتی وو او هغه خوش عیشین کانو فی اجل پای کې الله خوندونه خستون کې وو کذالک د قشن الله موږ دا کار وکړو او اورتنا په میراث کې مرکز اعظم کا قوم بل الله وشي دوی سپکواله فما بکت الله ونشل په دې باندې اسمان او زمکه کې اند الله مهلت ورکړي کې شو اې دې څه مطلب حدیث کې راځي چې کله نیک انسان مرشي سلوي خوري زمکه شاړي سلوي خوري اسمان شاړي څنګه شاړي بس الله ویری دي اگر کې ابن قرطبي دغه علامات هم ذکر کړي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکړین دي بس موږ پته نشته زمکه وشي الله ستاسو نیک بنده او پتا باندې تا بندگی به کوله غن نه ښکاری اسمان به رزق به راکته کېدو او خپل اعمال راخته نو نیک انسان چې مرشي الله رب عزت فرمایي د ازمکه او اسمان څلوي خورس ورپسې شاړي خودو په الله یو نه شړل چا
ولقد نجينا يقينا من نجات ورغړي بني اسرائيل له عذاب وګنا اڅوک من فرعون انه يقينا دا فرعون شو بدمعش من المسرفين ذاته کون کې ځکه شی باندې میخ لگاو زلوتات ولقد يقينا من دا غره کړي والا علم په علم په مخلوق بني اسرائيل العالمین مراد هغه جنس خلق مراد دي موږ یو مراد ځکه موږ امت غره دي د ایمان مقتضیات کې موږ بل روز ویل شي یو تقاضا ده د محمد رسول الله امت په ټولو غره دي ځکه موږ مشر غره دي الحمدلله واتینا موږ ورکړې دوی لره الله وینا کې ما هغه چې بده کې امتحانو مبین کارا ان اولای یقینا دی وی ان هي نه دا مگر مر زمونږ اولنې وما نحن من شر دروشتي ګمینا مړه دا ستا مسلمانان لګی دي جنت دی او جهنم دی او الله مخلو در دي کینی فاتور اورې پلان زمونږ هم کوم ته رښتینی وای الله سبحانه درت کوي او هم خیرون ایدو غره دي کنه طبع یمن کې بادشاہ دا عذاب شکل راغی بدی ایمان راوړو او غالبا څلورین راوړو دا بچو او نو ټول الله برباد کړ او الذين اغزوا من قبلهم شهيدين مخيرين واهلكنا موږ دې تبا کړ انهم يقينا دی یو قوم مجرمين جرم کوونکی دې ورشه قضا ما حق یساتو جواب د سوال دا مې ځکه الله مات کړ چې جرم یې کړی رد په چا باندې چې ګناه zarar نه رسي ایمان لا نه ګناه نشي مثال درګ انفجار یا به مړکی یا به زخمی کی یا به ویری وما خلقنا موږ دې پیدا کړو اسمانو د ازمکه حکم شې دې پر ما بین کې ټوک ماران ټوک خونه دې کړی موږ مقصد دې سره ربا ما خلقناهم موږ دې پیدا کړی دا ډول الا بالحق توحید د پاره مگر اکثر دې نه پیږي تخويف ان يوم الفصل یقین دا ورځ جداواله میقاتهم وخت مقرر د دوی د اجمعین د ټولو دلته جواب سوال لري د شری پلان دوس مې بش کی کنه نه یو مله شوره زلاتو نه قرطبي دوه معنی کړي دفع او پیدا دفع باندې یو د زبل دوس نشانی چې شی اولاد نه بده سره کوم کوکړي شي الا من رحم الله مگر رسول چې الله به رحم وکي انه یقینا هغه زور ور دی مهربان وجدي خلق الطعام ان شجره الزقوم یقینا داونه د زقوم طعام د مشرکان دي الاتین د مشرکان دي کلمه دې درې معنی غانې دي یو خو الله دې شګر معنی تاسو دا بلډینګ کړه کتلې دا بلډینګ شکل دی اوس په بل سره اوس منه کوي الله دې شي دلک قلعي چې په دې انسانانو راواچو دیم کلمهلی تیل چې ګرم تیل لري که اخر کې خیره پاتې شي اوه دا خیره به د شي ګرمه دا الله پیرا واړو دریم کلمهلی جهنمین ویني زوی اسخا بدن الله اکبر حدیث کې راځي چې یو بوکه دنیا را له ارس بربادي کی جوش وي د بری خېټو کې چې دا ورواچم د خېټه کې بل دا جوش وي دا کلمه په شان د جوش د ګرمو وو الله به خذوه وینه سي زړن کې لا سوال جهنم هغه من جهنم لا حدیث کې راځي ابن ابي حاتم ذکر کړی چې کله الله امر وکړي چې خذوه وینه سي دیو انسان به اویس د ملائکه راځي شي او قرطبي لیکي یو ملک دومره ګدره دا سوري دومره ده لکه مشرق او مغرب اویس را او چې منځ کې سم دی او رسول الله فرمایي باندې وتړي بیا به خلک ملائکه دغه دننه کې کندتار د خاص اندام نه بار کی او په دې جهنم کې د شکلک پروت لکه میخ چې دیوال کې والي شي او بیا را واړو فوق راشي د سر د پاسه من عذاب الجحیم حمیم عذاب د ګرم وبو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ګرمه بچور در ور کندول نه کې راوړي د مخسر منی راولي شي په دې سر راوړي چې کله په دې سر راوړي نو خاص اندام نه سیلاندې وغورځي یخ په ترونه زر کاله بل شو یو رنگ زر کاله بل شو بل رنگ زر کاله بل شو تکتو او به زره کرت به دي ظالمانو سر منسوسي د یو سر من ول الله نه بری دي دوه وجې دي یو قلم له قدرت کار کوي او بل دی وجنه چې دا څرمن کله تازه جوړ شي کنه اور په دی بدل کی اې دي جهنمی د شباب د یو پرسخ دیونیم پرسخ پنده شباب بار راوتی او په دې کې د شماران لړمان دي رسول الله فرمایي کچري او کالحون بد شکل اعلان د شونډه بین امر راغلی بر رسول الله یو غاک به دومره لکه دوه غر دا ولی څه د اسمان د سن اوس منه د خوشي مازګر براول چې جهنمی مزل کې کلو مزل اعلان دي بل شيګنه الله من عذاب الحميمه ګرم وب زق الله وسکدا انك انت العزيز تزور او عزت مند دی ولی ورشخان دی ورپشوالو لکه سړی گنجي ته ورته سر کې څوک منځماتيږي خیر عزت مند الله ورته وای عزت مند څنګه یې چې د جهنم له منن راوستي ان هذا یقینا دا چې ما هغه سره کوم نه مشتاش د شکو اوس نو قران کې عجیب عادت الله ذکر کوي دشمن لشي را ورکن دوست ور خطا شي خدای موږ سره بس کوي ته خو حدیث کې دا راځي رسول الله فرمایي څو چې د ورځې درې کوي وي صاحب اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم دور وساته اللهم ودا ور چې الله له شکایت کوي خدای دا بندري مال مراوله نه دې وجنه ارسر وای کنه یا الله موږ دور نه وساته یا الله موږ دور نه وساته الله موږ دور نه دور الله سره به ته بحث کوي الله بس دا مال نه راولي ان المتقين يقينا تقوادار چا ویل شي ټول مسلمانانو نزان کا تګړنده عادت اوس په شاکر راتلی شي توحید باندې کفر کوي فی مقام فیزت مقام کې امین امن کې فی جنات باغونه کې او شینو کې نو شینو کې چې سړي سره باندې دا مشکل کړي
لکه قاری سلمان به تور مثال دی زید عمرو بکر د سر به دی ټیم کې ورو منډه نه د اصطلاح ده ای پښتنو اسلام در یو بل سره مخامخ شوی ته څنګه کې سر د غړو کې دا غړو کې چې سر ونه سونده خو نه کی او دی باغوند الله یا نری ورې کما وخت متقابلین یو بل مخامخ اعلان دی نری پاس غټو کذالک د شکار من کو خچ ز په بنگلا کې مقیمتي وشي کوم بچی منشتره سره الله ابن کعب ور کوم دی رب حور عین هغه حور چې غټو سترګو والا دي حور سمنه جمع حورا مفسرین لیکي ګلابي شوندو والا او عین جمع عینا د زنانه په صفت کې دار چې سترګې غټي او شنډې ګلابي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وي دومره حسین دي کچیر د دنیا د هغه د لوپټي د یو څنګه راخاره شي د انور وو تیر وندي شي دنیا په ټولو پړقي او د هغه د خپل لاړې چې د بالفرض او تقدیر دنیا دربونه کې ورچې کې ټولو بخواږي شي خدا کزه چې کله سړي سره جنگ وکړي ناغه کزه ورته قاتل کې الله دې ملکه دا قصور چې تاسو سره ململ ولې دا سړی قیدا دا اطلاع چا ورکړه الله او دغه اطلاع مول چا ورکړه الله به اوی هوري وي چا دا خبره ذکر کړې چې دوه هوري وي ابن قیم په حد الروح کې لیکي او اوی قسمه جوړي او پاغه کې دنه بدن خارېدل نو دا به دومره درندي وی لکه اسی غنم دانې په اندازا يدعونا دوی برابرلی او بیا خپل شیرونه مالته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنته جنت ور داخل شونه هغه ورته غانې بجانې وي غانې نحن الخالدات منګه هغه خجو چې همیشه وو او منګه هغه خجو چې خاون منګه خوند علي او منګه دا او منګه دا الله اکبر او حدیث کې دا برازي یوم الغلر رب الله د خلق لور کې کنه وزیادتون شپېته مل د هغه وګدواله دي او دا ټول اهل په پاګه کې ناشي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بنگلي د ظاهر د باطن معلومه کې باطن د ظاهر نه دا کې د سرو زره دي او د شمټو په ځای باندې لالونه یاقوت زمرد لګیدلي او د ازمکه د زعفران غوندي بوی وکي عود یدون دوی برابرلی فیا پای کې هر قسم وی پامن کی وي لا یذقون دوی باندې سګي فیا پای کې مر الا الموت الاولى ولا نعمر دلته عبارت دی وقد ذاقوا هغه وسکو او وقاهم وبچ بک الله د عذاب جهنم ته فضل من ربک دا ګور فضل صادر ربنا او ذلك دا چې له الفوز العظیم له کامیابی دا وسوال راغی الکه جنت خو ډیر مهم ځای دی دا پس ملایوي الله په قران باندې بس دې سره ډیر لک تعلق اې دی وجنا عبد الله بن مسعود د چا وختنه کړه موږ څنګه معلوم چې الله مسلمانین شته کنه یو قران لګوره فانما یقرم دا قران اسانه کړه بلسان حساب دې شبات کې دوه معنا غندي شبا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم شوم مبارک هغه چې قران ویلي الله اکبر او شهد رسول الله ویلي دوه حالاتو کې زموږ شوم دار جنتی یو چې کړه د پیغمبر بشي مانځ کې او بل د مؤمن جنازه کې بلسان دویم لسان مراد لغت دی چې عربي ده لعلهم در فاره تذکرون چې داخله نشد والی مستسلی فردقب انتظار کو انهم یقینا دوی چې انتظار کوونکي نه دي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد